سلامونه ګرانو کتونکو، دیدار یوسفزی یم. نن ستاسو سره خبره کومه چې لکه هر هغه کسان هر هغه ملګري چې په امازون باندې هغو بزنس کول غواړي یا بزنس کوي او دومره علم ورته نه وي چې لکه د امازون فیس موږ څنګه کلکولیټ کوو، یا د هغو فولفلمنټ فیس دی یا د هغو ریفرل فیس دی، او یا موږ به خپل پرافټ مارجن څنګه ساتو، دغه پراډکټ موږ ته په څو پکار دی. نو هغه ټول کسان که لکه هغه د امازون هر یو ماډیول کوي، که هغه اف بی ای دی، اف بی ایم دی، هول سیل دی، پرایویټ لیبل، آربیټریج کوي، ډراپ شپینګ کوي، هر څه چې په امازون باندې کوي، نو دا یو رول اف تھم د یاد ساتي لکه د هغو دپاره چې کم از کم یو پراډکټ تاسو په $10 اخلئ، نو چې د هغې هلته پرایس $30 باندې تاسو خرڅولی شئ. د هغې وجه دا ده چې لکه دا موږ په 3 حصو کې تقسیموو. یو ستاسو باینګ چارجز وي، دویمه حصه چې هغه ستاسو په امازون ستاسو نه اخلي او ستاسو په پی پی سی ایډورټایزمنټ باندې لګي، او دریم ستاسو ته پرافټ وي. نو که دغه 3 حصې تاسو ډیوایډ کوئ او تاسو فرض کوئ یو پراډکټ تاسو ته په 10 میلاویږي او تاسو وایئ چې په امازون زه په $10 باندې خرڅوم، یا د هغې مارکیټ ویلیو چې هلته $10 نو بیا هغه تاسو ته هېڅ پرافټ هم نه کوي. بله دا چې ډېر ملګري داسې چې لکه دا حساب به موږ څنګه ساتو، نو تاسو ته زه په مایکروسافټ ایکسل کې یا لکه ګوګل دغه چې کوم دی دا ګوګل شیټس چې ورته وایي په ګوګل باندې، هغې باندې تاسو ته دا ښیمه چې یاره تاسو به لکه او فارمولې تاسو ته هم ښیمه، تاسو ته به زه لینک هم شیر کوم، تاسو پوه کومه. ډېر اسانه طریقه ده، هېڅ چاته ضرورت نشته. ډېر خلک اکثر منیجران ساتي دې کار دپاره، خو چونکې یو سړی په امازون بزنس کوي، په شروع کې هغه سره دومره پیسې نه وي، نو په خپل حساب کتاب ډېر په اسانه ساتلی شي. په یو پاڼه باندې ټول به تاسو ته کلکولیشن کېږي چې لکه پراډکټ تاسو په څو واخیستو، په کم تاریخ هم واخیستو، او څومره یونټ هم واخیستو، څومره خرڅ شو، امازون ریفرل فیس پکې څنګه کلکولیټ کېږي، هغه بیا به د ځانه کوي په دې فارموله کې، او بیا ټیکس څومره پکار دی څنګه کلکولیټ کېږي، بیا به پرافټ او لاس مارجن ما په دونه خرڅ کړو نو ما ته څومره پاتې کېږي. نو تاسو سره په خپل کمپیوټر کې یا په لیپټاپ کې چې دی دغه د مایکروسافټ افیس وي، نو هلته هم تاسو په ایکسل کې کار کولی شئ، دا جوړولی شئ سپریډ شیټ، او که نه وي نو دلته به تاسو چې کله خپلې آی ډي ته د آی ډي نه ګوګل ته لاګین شئ، نو کله چې تاسو لاګین شئ نو دا انټرفیس به راشي. کله چې دا راشي په دې 9 نقطو زور کوئ او دلته به راشئ ډرایو ته. چې کله ډرایو ته راشئ نو دا انټرفیس به راشي. بیا په دې کې به تاسو بیا کتی شئ چې ګوګل شیټ ته به لاړ شئ، او په ګوګل شیټ کې به بلینک سپریډ شیټ چې کله تاسو کلیک کوئ نو نوی به جوړ شي. اوس دلته ما دا لیکلي وخت بچت کولو دپاره، نو دا کولاومه چې لکه تاسو کله راشئ بلینک نو د ټول نه مخکې به راشئ او دلته به خپل نوم ولیکئ. دلته ما لیکلی، دلته به دغه لیکلی، دلته به د هغې شیټ نوم یا خپل نوم ولیکئ. دا ټولې چې داسې تللي دي دا روز دی، ته موږ روز وایو، دا یو رو لین 1 2 3 داسې چې کوم ځو که نه، او داسې هوریزنټلي چې موږ کوم دا راځو، دا سوري ورټیکلی چې راځو نو دې ته موږ کالم وایو. دا هوریزنټل دی داسې په ملاستو، نو دې ته موږ روز وایو، یو کرخه بله کرخه روز، او دې ته موږ وایو کالمونه. نو په دې یو کالم کې موږ ولیکو دا اے بي سی، دا ټول به له اول نه لیکلی شوي، دا بالکل خالی، خو ما چې تاسو ته اسانه شي، وخت نه لګي. په اولنۍ دغه کې موږ ولیکل بایو ډیټ چې دا پراډکټ موږ اخیستی په کوم تاریخ مو اخیستی، بیا سیلینګ ډیټ چې په کوم تاریخ موږ خرڅو یا خرڅ وکړو، دا ایسن څه دی، ایسن چې دی هغه د امازون هر یو پراډکټ چې کوم هغې ته وایي ایسن، یا د هغې خپل نمبر وي، امازون سټنډرډ آیډنټیفیکیشن نمبر. لکه دا موږ ګورو، دا تاسو دلته کتی شئ، لکه اوس دا امازون باندې ما یو پراډکټ کولاو کو او تاسو کو دې ایسن ګورئ، نو دا ټول چې دغه بیا پراډکټ چې په ایسن سرچ کېږي. ټیک ده، نو دلته پراډکټ انفارمیشن یا ډسکرپشن نه به راشي، دا پراډکټ انفارمیشن دی، او دلته بیا تاسو کتی شئ دا ایسن دی. نو ایسن دغه د هر یو پراډکټ خپل ایسن، نو دغه به بیا تاسو به هغې پراډکټ په حساب سره هغې ایسن ولیکئ. بیا اس کے یو څه دی، اس کے یو ته وایي سټاک کیپینګ یونټ. لکه یو سټاک ته فرض کړئ تاسو یو پراډکټ یو پرې راوغوښتو، نو د هغې اس کے یو به یو وي، بیا که راوغوښتو نو بل به وي، ځکه دا مطلب د دې دی د دې نمبر چې دا پراډکټ د کوم ځای نه راغی، اوس کوم ځای په ویر هاوس کې پروت دی، او چېرته لاړ شو، چا واخیستو، کوم ځای خرڅ شو، نو دغه اس کے یو، نو دا به پکې هم د هغې پراډکټ لیکئ. بیا د هغې نه پس په بل کالم کې تاسو ولیکئ چې کاسټ او شپمنټ پر یونټ څونه، لکه تاسو یو پراډکټ واخیستو، د هغې کاسټ په 1 یونټ څونه راغی،
بیا ټوټل یونټ سولډ په دې تاریخ کې تاسو څومره یونټ دا پکې تاسو یو کلیک کوئ نه دا پکې لیکل کېږي لکه دا ما کلیک کوم دلته د سلیکم نو دا د لیکل کېږي دا شان تاسو په یو کالم چې کلیک کوئ نو په هغه کې لیکل بیا کولای شئ ټیک شو خو په دغه ورځ څونه یونټونه خرڅ شو بیا براشه ټوټل بای کاست نو دا کوم غستو فرض کې یو یونټ ماته په $1 یا په $15 نو په دغه ورځ کې 15 خرڅ شوی نو 15 بدلته بیا مونږ لیکو دلته ها فولفلمنت پر یونټ بس فولفلمنت چارجز چې دي نو دا د امازون هغه چارجز دي کم چې کله تاسو اف بی ایچ ورته وي او کله چې هغه فولفلمنت کوي لکه فولفلمنت د هغه سټوریج ته پروډکټ د هغه سټوریج دی او د هغه بیا پیکینګ دی د هغه باندې پټې لګي نور څه لګي بیا د هغه شیپینګ دی دا ټول کاست چې نو هغه امازون والا تاسو نه اخلي او هغه د پروډکټ په سایز باندې ډیپند کوي مینلی فولفلمنت چې د پروډکټ په ساين لکه اوس مونږه دا مونږه پر ریونیو کیلکولیټر کې کته شو لکه اوس دلته زرا شمه او دغه کې ما سرچ کو په ګوګل باندې زه سرچ کوم چې اف بی ای کیلکولیټر یو اس ای خدامه سرچ کو یا ریونیو کیلکولیټر دا راغې نو دا چې کله راغې نو جو بیا موږ بوایو چې موږ له دا دغه معلوم کې د اف بی ای بی ام د پروډکټ لپاره معلومي چې لکه په دې ریفرل فیس ونه د فولفلمنت ونه ده کنه خاندا کنټینیو د ګیسټ سمو دلته اوس کو تاسو پروډکټ سایز او دا کسی نه معلومه نه دا خبره نه دلته راشي سرچ امازون کټالاګ مطلب دا دی چې د کوم خپل نمبر یا غمن دا غي پروډکټ نمبر کوم چې تاسو اخلي دا غي اس ان بس تاسو سره لکه اس ان ما تاسو وی تاسو کته شي دلته لکه اوس دا یو مګ دی د اس ان موږ پروډکټ انفارمیشن کې راشو دا دی نه دلته موږ د اس ان چې دی هغه دلته دا دی ٹھیک ده دا ما دې نه کاپی کو او دلته چې دی زه ریونیو کیلکولیټر لرالم او دلته مې دا اس ان ولیکو دغه کې تاسو سره هر یو نمبري هغه کار کوي دا چې کله ما ولیکو دا د مونږ ته دا پروډکټ څه خو ما پکې دا سلیکټ کو فرض کا نو دلته چې کوم دی دا فولفلمنت کاست دی یو کپ چې دی یا د مګ کافي مګ د $3.96 دی ریفرل فی دا بر ریفرل فی دی وستاسو د حکومت چې لکه دا فولفلمنت کاست چې دی دا د هر یو پروډکټ جدای مې څنګه په سایز او په حجم په حساب باندې هغه څنګه کې دا غو په بیا د غزيات لګي میټیریل ذات لګي نو په حساب فولفلمنت او زیات ډیر نسی دا امازون ریفرل فی چې نو دا 15% نو دا بیا کو پرسنټیج کې لیکل شو خدا د دې لپاره مې تاسو ته ویل لکه اوس خاله مګ وس تاسو ته بل دغه خیمه لکه دا مونږه د مګ د کافي مګ د لپاره معلوم کو دلته کومه خادا وس چې دی دلته 3.9 دا اوس ما کوم یو کتل وس که زه دا وګورم دا څه شی دی دا ایر کولر دی که څه بلا ده دا که زه دلته ګورم د دې اس ان مې معلوم کو نو اوس د دې موږ فولفلمنت کاست که فرض که ګورو نو زه بیا د ریونیو کیلکولیټر لور شم او دلته به د کنټینیو د ګیسټ شم سرچ امازون کټالاګ نو دلته چې کله زه دا پروډکټ ولا ورکم نو د ماته سوې وس دلته د دې فولفلمنت کاست ده 18.96 نو څنګه چې ماته ته خو دا دغه د ریفرل فیم زیات شو دغه چې دا په پرایس باندې 15% نو مطلب مې د خبرې دا او تاسو مې په دې پوه کولای چې لکه فولفلمنت کاست چې ده هغه د هر یو دا ده هغه د هر یو یونټ لپاره جدای خانه په دغه ورځ تاسو فولفل دی یو خاص پروډکټ هغه فولفلمنت کاست تاسو ولیکو بیا ټوټل چې کوم دی ټوټل مطلب دا دی چې دلته تاسو هغه پروډکټ سو خرڅ کړل یا څومره سیل شو پی پی سی چې بیا کوم دی پی پی سی نو دا کوم خلک چې لکه خپل دغه هول سیل دغه کوي د امازون باندې کاروبار کوي یا پرایویټ لیول کې هغه پی پی سی یا دا اشتهار ورته وایي دا چې دی نو هغه په دې باندې دغه پیسې لګي نو په دې پی پی سی باندې چې دی کوم تاسو څومره خرچ رااله دغه په دې کې خا بیا ټیکس چې کم دی نو ټیکس عموما په دغه کې چې کم دی په یو اس ای کې چې کم دی هغه ټیکس دا به مونږه د ځوان خانه به یو کړی ماسته به کې چې کله تاسو ځوان خانه یو کوی دا ما وځدلته چې دی دا سلیکټ کو او دلته رالمه فارمیټ لا فارمیټ کې مرج سیل هوریزونټلی ٹھیک شو هوریزونټلی مطلب دا چې دا ځوان مونږه د مرج کړ دا مرج شو ها ټیکس خادینه مخکې راځم اوس ټیکس ته بیا ټیکس دی نو هغه 8% نه دلته مونږ دا دلته ولیکو چې لکه مونږه 8% دا خو ټیکس مونږه 8% دلته ولیکو
بیا راځم مخله بیا ریفرل فی دی نو ریفرل فی هم دا په پرسنټیج کې نو دا دواړه خانې بیا زه د اسانۍ لپاره دا مې مرج کړې او سلیکټ مې کړې هایلایټ مې کړو دلته راځم چې دا په دې فارمیټ کې مونږه مرج سیل هوریزنټلی نو دا دواړه چې دي دا هم مرج شو ریفرل فی چې هغه 15% دی نو دلته مونږ ولیکو 15% دا مو ولیکو 15% ټیک ده اوس راځم فارمولې له بیا ښه دلته مونږ بیا چې دی رالو سیل ښه سیل پرایس پر یونټ یو یونټ مونږ په څو خرڅ کو بیا ټوټل یونټ چې په دغه ورځ زموږ سره څومره خرڅ شو او بیا مونږ څومره پروفیټ او لاس وکړو دا په بل کالم کې مې دا ولیکل بیا د کم سټور نه چې تاسو اخیستی هغه لیکلی شئ که تاسو آربیټریج کوئ لینک ورسره دغه کولی شئ او بیا سپیشل کمنټس هم لکه یو پروډکټ داسې دی چې هغه تاسو وایئ چې دا به بیا نه اخلو یا په هغې کې ډیفیکټ یا څه یا بل څه مسله وه نو په هغې تاسو کمنټ کولی شئ یا ډېر ښه خرڅېږي نو تاسو بیا اسانه تاسو به کمنټ کړی شئ دغه شي اوس د ټول نه مخکې چې دا لیکل تاسو وکړو نو دا رو به مونږ سلیکټ کړو دا پوره کرښه مونږ سلیکټ کړه دا لیکلي چې دي نو زه دا وایم چې دا لیکلي ټول منځته شي نو دا دلته ما دا منځته کړو او بیا مې بولډ مې هم کړو او بیا چې دی د هغې نه پس دا دغه چې دی دا بارډر چې دي دا مې ولا شارپ کړو یا ښکاره شو تاسو ګورئ دا منځته شو بل داسې چلو کوم چې د ټول لیکلو چې مونږ کوو بارډر د دې مونږ وایو چې یاره دا هایلایټ شوی نو دا چې ما سلیکټ کړو نو دا ټول شیټ سلیکټ شو او دلته بیا دا بارډر د دې ټول شیټ دا بارډر شي دا مونږ ته کلیر شوی نه دا اوس مونږ ته ټولې کلیر شو ښه دا مونږ وکړل ښه بیا مونږ دا وایو چې مونږ که بره ځو لکه اوس دې خانې ته تاسو ګورئ بره ځو چې دا لیکلي زمونږ نه پټېږي نو دا دلته چې دی دا اوس ما دغه کړي فریز کړی دی دا تاسو بیا دغه شان فریز کولی شئ که دا به بره ځي لکه اوس ګوره دا زه سلیکټ کړم او دلته په ویو کې زه راشم فریز له او زه وایم چې یاره دا رو چې کوم دی 1 رو دا انفریز که کنه الریډي فریز ده کنه نو بیا چې کله زه بره ځمه نو دا به بیا ورکېږي ښه انفریز نه شوه ویو او فریز دا چونکې صرف فریز کول ښه نو دا به فریز نه دا که بره ځي نو تاسو به دلته راشئ او دا چې کله تاسو سلیکټ کوئ نو دې ویو له به راشئ ویو کې چې راشئ فریز او 1 رو دا به فریز شي دا روز تاسو سره فریز شو تاسو کو بیا کته پورته ځئ نه دا اوس خانه بر روانه ده نو دا به نه دغه کېږي څه ورته وایي دا به بره ستاسو نه ورکېږي ټیک ده دلته اوس مونږ راځو لکه مونږ بای ډیټ په دې تاریخ مونږ واخیستو په دې سیل کو ایس ان نمبر یې دا او ایس کیو مته تاسو یې دا دی کاست پلس شپمنټ په یو یونټ باندې دا رالو ټوټل یونټ دونه خرڅ شو ټوټل بای کاست دا چې مونږ اغستو کو 15 اغستو نو ټوټل بای کاست دا شو فولفلمنٹ کاست د یو یونټ څونه شو بیا د ټوټل په دغه ورځ څومره شو دغه تاریخ باندې بیا پی پی سی زمونږ په اختیار په پی پی سی څونه روپۍ ولګېدې ټیکس چې ما اوس ساته وی نو ټیکس چونکې 8% راځي او هغه پسې په سیل پرایس نو دلته موږ دا لیکو لکه ټوټل سیل پرایس چې دا موږ سلیکټ کړو کنه په دغه ورځ چې موږ څونه دغه کړی نو دلته به دې اوس موږ فارموله جوړو فارموله چې موږ په دې کې جوړو دا ډېر اسانه ده دا خواته کالم چې دا کلیک کما دا سلیکټ شو دلته ما از ایکوال ټو یا مساوي ولیکو نو ما چې 8% به د څه مساوي شي نه به د دې مساوي شي چې یو به ټوټل سیل پرایس ټوټل دا موږ سلیکټ کړو دا خانه سلیکټ شو او بیا به ولا ضرب ورکو د سره ضرب نه خراله او بیا به ولا ضرب ورکو د 8% سره دا چې مونږ کله سلیکټ نو کې نو دلته ګورم مونږ ته 0 خی او دا مونږ بیا انټر کو نو دا زمونږ فارموله دغه شو دلته کوم تاسو ګورئ چې ټوټل سیل پرایس سره دې کار نه کو ټوټل سیل پرایس زولي کما فرض کیا 100 مونږ ولیکو نو دلته به 8% دا غي شي اسانه دلته مونږ لکه 8 راغی دا مونږ څه معلومول شو نو بیا مونږ ته پته ولګي چې دا ټیک دی نو دا کوم دلته 100 ولیکو نو دلته چې دی هغه 8 راغی تاسو کته شي د 0 نه دا 8 شو دی مطلب دا دی چې دا فارموله زمونږ ټیک ده او کله چې مونږ ټوټل دغه د $100 خرڅ کړل نو دلته مونږ ته 8 راغی ښه دا خو د ټیکس هغه څه شو دا تاسو ځان بیا کیلکولیټ کړئ دا فارموله په دې ریفرل فی له سره شنو ریفرل فی چې دی هغه د دې فارموله مونږ جوړ کړو نو دا از ایکوال ټو دام د سیس ټوټل سیل پرایس دلته مونږ را شو دا خانه وسلیکټ کړ ټوټل سیل پرایس ته او بیا یو پسې ضرب کو د څه سره د دې ریفرل فی سره 15% سره ټیک ده نو دا مونږ انټر کړو نو دا مونږ کدا صحیح نه دا تاسو ایرر کوي نو دا مونږ لکه کله چې زموږ پروډکټ خرڅیږي نو دا مونږ له دا ریفرل فی
په خپله کلکولیټ کوي او ټیکس به راله هم په خپله کلکولیټ کوي. اوس راځو موږ پرافټ او لاس له. سیل پرایس به موږ لیکو چې یاره په دونه باندې موږ یو یونټ خرڅ کړو، دلته به ولیکو سیل پرایس ټوټل په دغه ورځ دونه شوې. اوس پرافټ او لاس خبره کوو، نو موږ له به دا هم کلکولیټ کوي دلته چې پرافټ او لاس څنګه دی. نو دا اوس پرافټ او لاس موږ بیا از ایکول ټو دا موږ څه برابر کوو. ګوره یو خو موږ سیل پرایس ټوټل که نه دا موږ خرڅ کړو، دا خو موږ له لکه پیسې رالې، کومې چې رالې هغه موږ ولیکلې. اوس زموږ څومره ولګېدې، نو په دې کې دا ټول اخراجات بیا په خپله په دې فارموله کې به راشي. دا بیا تاسو کتی شئ چې لکه اوس دا کالم موږ سلیکټ کړو، نو دا موږ له راغی دا په دې زموږ ټوټل دغه چې کوم وخت سیل چې کوم وخت دی وشو، خو موږ ماینس کو. ماینس کې اول څه کو چې ریفرل فی، ټیک ده. نو دا کالم چې دی دا د پرسنټیج په حساب باندې دا به موږ ولیکو. دا ګوره بره ان دی، نو ان 2 دا دویمه خانه ده، نو ان 2 راغی دلته اوس هم صفر دی که زموږ سره هر څه صفر دی. دا به ته موږ ماینس کوو، ریفرل فی به ته موږ ماینس کوو، بل به بیا موږ به ټیکس ماینس کوو. نو دا خانه چې کله زه سلیکټ کوم نو L2 به راشي، ټیک ده. بیا به زه ماینس ولیکم دلته پی پی سی که زما څه خرچه دغه راغلي په اشتهار باندې، خصوصا په دې دغه کې په دې آربیټریج کې خو نه راځي، خو په دې هول سیل کې او په دې پرایویټ لیبل کې دا پی پی سی مې سلیکټ کړو، نو دا J2 دا تی هم ماینس شو. اوس چې کوم دی بیا نور اخوازو ټوټل فولفلمنٹ کاست چې څومره لګېدلی دا زموږ نه مزان اخلي، نو دا به دې هم ماینس کو. بیا به راځو ټوټل بای کاست په دغه ورځ چې مونږ دا بیا ماینس ولیکو، په دغه ورځ چې زمونږ په دې دغه باندې څونه پیسې لګېدلې وي نو هغه به ترې ماینس کو. نو دا به بیا مونږ انټر کو، نو دا زمونږ سره پرافټ او لاس دغه راغی فارموله راغله. ښه دا بیا سټور لیکلی شو لینک اوس تاسو ته زه په اسانه باندې د دې دغه کوم دلته تاسو تاریخ ولیکو، بانک ډیټ ایس ان یو ولیکو، اس کے یو ولیکو، کاست شپمنټ دلته ولیکو. فرض کې دلته تاسو وایئ چې یاره پر یونټ کاست مونږ له راغی $10. ها په دغه ورځ ټوټل سو دغه خرڅ شو سول شو، فرض کا ټوټل 15 دغه شو کنه، نو ټوټل سول 5. نو چې دا به پکې وروسته کو بهرحال صبره که دا چې سولډ سره به بیا راځي ټوټل یونټ سولډ ټوټل بای کاست. ښه دا چې زمونږ فرض کې ټوټل یونټ سولډ په دې کې مونږ لیکلی شو چې یاره د یو لسو نو ټوټل زمونږ سره 15 یونټ فرض کې سولډ شو، ټیک ده. دا مونږ اوس ولیکو لکه د یو یونټ کاست چې هغه $10 او ټوټل یونټ سولډ شو دا شو. نو ټوټل بای کاست زمونږ سره څو راغلی لکه د دې ټوټل دا سولډ خو شو، خو مونږ چونکې یو په 10 اخیستی و او 15 دغه شو، نو دا زمونږ سره ټوټل د دې $50 شو. دا مونږ ولیکو. فولفلمنټ دغه چې دی په یو باندې پر یونټ باندې فرض که مونږ وایو چې یاره $3 یې مزان اخیستل، نو ټوټل یې څو واخیستل هلته بیا 5 یونټ شي، نو دلته مونږ ولیکو 15 مونږ ولیکو $15. ښه پی پی سی فرض کې زمونږ پیسه ولګېده، پی پی سی مونږ ولیکو چې یاره $10 مونږ اشتهار ورکړی او دغه زمونږ په پی پی سی باندې ولګېدل. دلته به بیا اوس دا به فی الحال مونږ لا پاتې کوو ټیکس، چونکې ټیکس د سیل پرایس سره دی، ټیک ده. دا به مونږ له دی کلکولیټ کوي، دا به دی کلکولیټ کوي. ښه سیل پرایس ما یو اخیستی و په $10 او فرض که ما په $30 باندې قیمت لګولی دی خرڅ، دې نه بیا تاسو اندازه لګولی شئ چې لکه پرافټ د دې څونه راځي ما ته. یو مې په 30 خرڅ کړی، یو مې په 10 اخیستی و او ټوټل 15 په دغه ورځ کې، نو ټوټل چې 15 شو نو دا څو شو 150 که نه 30 150 شو، ټیک شو. ټوټل سیل پرایس زما سره څو راغی 150 شو. او اوس دیو ما ته دا خبره کوي چې کله ما دلته کلیک کو نو 150 باندې دا چې ما سیل پرایس ټوټل ولګاو د یو یونټ چې هغه 30 ما ولګول، نو زما ټوټل پرافټ څه شو $40 شو. نو کله چې دا 15 یونټ ما خرڅ کړل نو هغه ماته څو دغه پرافټ وکړو دومره. دا پرافټ به تاسو له په خپله کلکولیټ کوئ. ښه دا ډېم اوږدېده نو یو خبره پکې زما نه پاتې شوه او هغه دا وه
چې کله تاسو دا فارموله اپلای کوئ نو چونکې ما په ټوټل یونټ سولډ باندې کړې ده که نه دغه فارموله ما جوړه کړې ده یا دغه کالم مې پکې سلیکټ کړی دی نو که فرض کې په دغه ورځ تاسو ټوټل یونټ سولډ یو هم وي نو تاسو وایي د ټوټل په خانه کې لیکئ دغه شانتې چې کم یو بای کړی هغه به هم د ټوټل په خانه کې لیکئ او کم یو خرڅ کړی هغه هم د ټوټل په خانه کې لیکئ که 1 یونټ سولډ کړی نو هغه 1 یونټ به هم د سیل په خانه کې لیکئ چې ستاسو دا کلکولیشن صحیح راشي. نورو ویډیوګانو لپاره زما سره اوسئ، خوشحاله اوسئ، د الله په امان.